څوک چې پنځه وخته لمونځ کړي پنځه انعام ورته پاک رب ورکوي نه کریم رب دا مې سوال دی د مدینې د سردار غواړم دیدنونه یو په دنیا کې څلور هلته دنیا کې دا دی چې رزق فراخ وینا کریم رب دا مې سوال دی د مدینې په لور مې وکړې نصیبونه د آخرت انعام یې دا دی چې به د قبر د عذاب نه بری وینا د مدینې جانان مې خوښه دی خراب می بخت دی چې عجم کې ژوند کوما دویم انعام یې واوره دا دی عمل نامه به په خلاص کې ورکوي نه خاوند ستا په رحم کېږي زما یادېږي د روضې شنه علافونه دریم انعام پولیس رات دی پولیس رات به د بجلۍ په شان تیزینا د بختورو بختوره دی څوک چې مسجد نبوي کې لمونځ کوي نه دا بل پنځم انعام دا دی الله به ورکي ورته ښکلي جنتونه منډې مې ډېرې پسې وکړې لاندې مې نه کړه د حاجیانو قدمونه جنت کې حوري او علمان دي پکې بهیږي د اوبو شتو نهرونه په هغه ورځ به خوشحالي وي د مدینې جانان ته وکم سلامونه سود د شراب درنه هیر نشي نه به موچی وي نه د میخو فارمونه ما د هغې مقام نه جار کړې حضرت بلال چې پکې کړي اذانونه الله په خپل قدرت جوړ کړی نه چا لیدلی نه یې خیال کولی شي نه د مدینې جانان ته وایم سرشیوال کړي په حاجیانو سلامونه خدایا بهانه راته وکړي زما نصیب کړي اته واړه جنتونه څوک چې پنځه وخته لمونځ نه کړي تن څه د رزق به پرې پاک دی راولي نه لمونځ او اودس به خوشحالي وي د مدینې جانان ته وایم سلامونه قبر به یې ټول د اور نه ډک شي څوک چې ونه کړي په دنیا کې ښه کارونه